أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند سلویشتمه فتح. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 9 فتح کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د عرفات د ورځې د خطبه لوی او مهم ټکی بیان کړ، او دا مهم وویل چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خپل اصحابو او حاضر کسانو څخه دا اقرار واخیستی چې ویل موږ شاهدی ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دی ادا کی، امت ته نصیحت وکي، او د خپل دین د پاره دی حق جهاد وکي. د خلقو تر دغه شاهدی وروسته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به په خپله سبابه ګوته سره یوار و آسمان ته اشاره وکړه، او بیا به و خلقو ته اشاره وکړه، او ویل به اللهم فاشهد، الهی ته شاهد اوسه. دغه د ګوتې اشاره او د دغه جملې ویل یې 3 واره تکرار کړه، او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څه مقصد و؟ مقصد یې دا و چې الهی تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم، او دغه دی زما امت شاهدی ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت می ادا کی، او خپل امت ته می نصیحت وکي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خطبې د ویلو او بیانولو څخه فارغ سو، د دغې ورځې د مازدیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورة المائده د 3 نمبر آیات یوه حصه ده. نو د دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات د ورځې د مازدیګر وخت دی چې الله جل جلاله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی نن ورځ ما و تاسې ته ستاسې دین در پوره او کامل کی، زما نعمت می پر تاسې تمام او پوره کی، او ستاسې د پاره می اسلام د دین په شکل او صفت سره اختیار کی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دغه آیات په نزول سره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه 2 مختلف شخصیتونه، یوه وخندل او بل وژړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوشحاله سو ځکه اسلام پوره او کامل سو، مسلمانان کامیاب سوه. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یو وخت یو یهودی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل ستاسې په کتاب کې یو آیات دی، که دغه آیات پر موږ نازل سوی وای موږ به د دغه آیات د نزول ورځ زموږ د پاره اختر ګرځولی وای. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل کم آیات؟ یهودی ویل دغه آیات اليوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل په والله په هغه ورځ چې دغه آیات نازل سو پر موږ مسلمانانو دوه اخترونه سره یو ځای سوي وه. دغه آیات د هجرت د 10 کال د حجة الوداع په موسم کې د جمعې او عرفات په ورځ د مازدیګر په وخت او په داسې حالت کې نازل سو چې د عرفات پر میدان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا تر 40,000 زیات اصحاب کرام را ګرځېدلي وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه آیات په نزول سره خوشحاله سو، مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وژړل. خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل هر شی چې پوره سي خامخا نقصان ورته راځي، او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات خبر دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه آیات څخه دغه مقصد واخیستی چې دین پوره سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ د مابین څخه رحلت کوي. پس له خطبه ویلو څخه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي او بیا یې اقامت ووایه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلقو ته د ماپښین لمونځ ورکړي. دوهم وار بیا اقامت وویل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلقو ته د مازدیګر لمونځ ورکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لمنځو په مابین کې نور لمونځ سنت یا نفل نه دی ادا کړی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپله اوښه سپور سو او په عرفات کې د درېدلو پر ځای مخ پر قبله ودرېدی او تر لمر لوېدو پورې یې هلته تهلیل او تکبیر وایه، دعاوې یې کولې. تر لمر لوېدو وروسته د مزدلفې و طرف ته په داسې حال کې رهي سو چې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه یې پر خپله اوښه تر شا ورسره سپور یا کنجوغه کړی و. کم وخت چې مزدلفې ته ورسېدی هلته یې د ماښام او ماخوستن لمنځونه په یوه اذان او 2 اقامته سره ادا کړه او د دغه لمنځو په مابین کې یې نه نفلونه کړي دي او نه تسبیحات ویلي دي. د لمنځو تر ادا کولو وروسته یې دا لته په مزدلفه کې د سپېدو تر چاودلو پورې څنګ واچاوه او بیا یې د سهار لمونځ په یوه اذان او یوه اقامت سره ادا کړي. تر لمانځه وروسته و مشعر الحرام ته ورغلی، مخ پر قبله ودرېدی، دعاوې یې وکړې، تکبیر او تهلیل یې ووایه او تر هغو د هلته ولاړ و چې ښه روښنایي سوه او د لمر تر راختلو د مخه د مزدلفې څخه د منا پر طرف پر خپله اوښه رهي سو او دلته یې فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه تر شا ورسره سپور یا کنجوغه کړی و. څو وادي محسر ته ورسېدی او هلته یې خپله اوښه یو څه چابکه کړه. وادي محسر هغه شیله ده چې په هغه کې د ابرهه فیل پرېوتی او د کعبې شریفې پر طرف نه تلی او بیا د دغه ځای څخه و جمرة الاولا ته ورغلی. جمرة الاولا چې جمرة الکبرا او جمرة العقبه هم ورته ویل کیږي او موږ لوی شیطان ورته وایو. دغه شیطان یې په 7 کوچنیو ډبرو سره وویشتی او د هر ویشتلو سره یې د الله اکبر تکبیر وایه او بیا د هدیو د حلالېدو و ځای ته ورغلی. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3 اوښان په خپل مبارک لاس سره حلال کړه او پاته 10 اوښان حضرت علی رضی الله تعالی عنه حلال کړه چې ټوله 100 اوښه سوه. بیا د دغه ځای څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپله اوښه سپور سو او کعبې شریفې ته ورغلی. هلته یې طواف زیارت یا فرضي طواف وکړي او د ماپښین لمونځ یې په مسجد الحرام کې ادا کړي. بیا د زمزم وڅا ته ورتیر سو چې هلته بني عبدالمطلب اوبه راکښلې
او خلق یې په اوبه کول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا بني عبدالمطلب اوبه راوکاږئ، که زه پر دې نه بیرېدلی چې بیا به خلق پر سقایه نزاع او شخړه در سره کوي، ما به هم ستاسې سره راکښلي وای. هغو یوه سلواغه اوبه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورکړې او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د زمزم اوبه وڅښلې. په دغه ورځ هم چې د ذوالحجې 10مه ورځ وه او یوم النحر ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د څاښت پر وخت خطبه وویل. په دغه خطبه کې یې ځینې هغه احکام تکرار کړه چې پرون یې د عرفات په خطبه کې فرمایلي وه او ځینې نور احکام یې هم بیان کړه. که څه هم دغه احکام په پخوا کې ښوول سوي او بیان سوي وه، خو دلته یې بیا د هغو تایید او تاکید وکړي، ځکه اوس ډېر خلق سره یو ځای سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم غوښته چې مسلمانان دغه احکام د ده علیه الصلاة وسلام څخه مستقیم او بې له واسطې واوري. امام بخاري او امام مسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د یوم النحر په ورځ موږ ته خطبه وویل او ویې فرمایل ایها الناس انما النسیء زیادة فی الکفر. ورونو، الله جل جلاله یو کال 12 میاشتې ګرځولی دی او د دغه 12 میاشتو څخه یې 4 میاشتې حرامې کړي دي چې په هغه میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام و، مګر عربو په دغه حرامو میاشتو کې تصرف کاوه، د خپل مزاج او غوښتنې سره موافق یې پر له اړولې. اول حرامې میاشتې کومې وې؟ حرامې میاشتې رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم وې. رجب یوازې میاشت وه، عربو کولی سوای چې په دغه میاشت کې د جنگ او تجاوز څخه ځانونه راوګرځوي، او هغه نورې 3 میاشتې پرله پسې وې، و عربو ته دا سخته او مشکله وه چې دغه 3 میاشتې دي پرله پسې د جنگ، چور او چپاول څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ژوند لکه د څیرونکو حیواناتو په چور او چپاول و. نو د دغه 3 میاشتو دپاره یې چم او حیلې جوړولې. په میاشتو کې به یې تغییر راوستی. مثلا کم وخت چې به ذوالحجه تېره سوه نو دوی به ویل محرم 1 میاشت وروسته کوو او ځنډوو، نو به د ذوالحجې او محرم په مابین کې 1 میاشت ورواچول چې په دې حساب سره به کال 14 میاشتې سو. یا به سفره تر محرم را د مخه کړه، محرم ته به سفره ویل او بیا هغه راتلونکې میاشت محرم وه. په میاشتو او وختو یې لوبې کولې او د خپل طبیعت سره موافق یې سره اړولې چې د دغه اړولو په نتیجه کې حج پر خپل وخت او خپله میاشت کې نه و. او دا ډېره لویه غلطیا ده چې وختونه او تاریخونه واړول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم غوښته چې د دغه غلطیا علاج وسي او هغه علاج یې په دغه حجة الوداع کې وکړي چې نسیء یې باطله کړه او ویل نسیء نسته، چې د نسیء څخه مقصد دغه د میاشتو اړول او ځنډول دي. الله جل جلاله فرمایي انما النسیء زیادة فی الکفر، یعنی بېشکه دغه د میاشتو اړول په کفر کې زیاتوب دی او هغه د مخه چې عربو کول هغه جهالت و. دغه 1 میاشت به 1 کال حلاله بلل او بل کال به بیا حرامه بلل. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه خطبه کې وفرمایل ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یعنی دغه چې اوس موږ حج پکښې کوو واقعا او حقیقتا ذوالحجه ده، بله میاشت نه ده چې موږ د هغه د کفارو د اړولو په سبب خطاوتلي یو. هو خلقو میاشتې پر له اړولې وې او ډېر ځله حج پر خپل وخت نه کېدی، خو د دغه اړولو په آخر کې چې دغه اوس دی بیرته د حج میاشت ذوالحجه و هغه خپل واقعي وخت ته راغله، لکه په هغه ورځ چې الله جل جلاله پیدا کړې وه.
نو که اوس پر دغه حال پسې پاته سي او بیا یې څوک وانړوي نو هر شی پر هغه خپل وخت دی، نه بیا روژه اوړي نه حج. چې خلقو ته دا شک نسي پیدا چې کفارو میاشتې پر له اړولې وې، خو په دغه اړولو کې بیرته هره میاشت پر هغه خپل وخت راغله. الا هل بلغت اللهم فاشهد، یعنی الهي ته شاهد اوسه چې ما و خلقو ته د اسلام احکام ورسول. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا کومه میاشت ده؟ موږ وویل الله او رسول الله ښه په خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت او چپ خلوسو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بې له هغه خپله نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې وفرمایل آیا دا ذوالحجه نه ده؟ موږ ویل هو ده. بیا یې وفرمایل دا کم ښار دی؟ موږ ویل الله او رسول الله ښه په خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ساکت سو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بې له هغه خپله نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې وفرمایل آیا دا بلد الحرام نه دی؟ موږ ویل هو دی. او بیا یې وفرمایل دا کومه ورځ ده؟ موږ ویل الله او رسول الله ښه په خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ساکت سو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بې له هغه خپله نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې وفرمایل آیا دا یوم النحر نه ده؟ موږ ویل هو ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ستاسې وینې او ستاسې مالونه او ستاسې عزت او آبرو یو پر بل داسې سره حرام دي لکه د دغه ورځې حرمت په دغه ښار کې او په دغه میاشت کې. ورونو دا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه تایید او تاکید دی چې مسلمانان باید یو د بل په وینو، یو د بل په مالو، یو د بل په عزت کې بې پروایي ونه کړي. ورونو ښه متوجه سئ دغه اسلامي احکام دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل او تاسې به د خپل رب په حضور کې ودرېږئ، ستاسې څخه به ستاسې د عملو پوښتنه وکړي، تر ما وروسته و ضلالت او بدې لارې ته مور ګرځئ چې ځینې ستاسې د ځینو نورو غاړې ورپرې کوي، یعنی یو د بله سره وژني. الا هل بلغتو، آیا ما دغه احکام تر تاسې پورې در ورسول؟ خلق ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اشهد، الهی تشاهد اوسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احکام بیانول او د خلقو څخه یې اقرار اخیستی چې ما دغه الهي احکام در ورسول. چې خلقو به ویل هو نو به الله جل جلاله دغه د دوی پر اقرار شاهد کوي چې الهي دغه دی. دوی اقرار کوي چې ما خپل رسالت رسولی دی. او بیا یې وفرمایل دغه حاضر خلق دی دغه احکام و غائب خلقو ته ورسوي. او ډېر ځله داسې پیښیږي چې هغه څوک چې دغه احکام ورسیږي تر دغه اوسني اورېدونکي دي ډېر د حافظې خاوند، پوه او عمل کوونکی وي. او دغه د اسلامي احکامو بیانول او تر خلقو رسول د هر مسلمان وظیفه ده. او وی فرمایل هغه د جاهلیت فخرونه لغو او باطل دي، یعنی په جاهلیت کې چې به خلقو په دنیوي شیانو فخر کاوه هغه فخرونه نه اعتبار لري او نه فخر بلل کیږي. بې له دوو کارو څخه چې سدانه او سقایه ده، یعنی د کعبې شریفې د آبادولو او خدمت کولو شرف چې سدانه ورته ویل کیږي پاته دی، او بل د حاجانو د خدمت کولو او اوبو رسولو شرف چې سقایه ورته ویل کیږي پاته دی. هر هغه څوک چې د بیت الله الحرام ساتنه او حفاظت کوي او هر هغه څوک چې د حاجیانو خدمت کوي دغه شرف دی. که څوک فخر په وکي کولای سي، مګر دا جاهلیت هغه نور فخرونه لغو او باطل دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو نورو احکامو تاکید او تکرار وکړي چې د هغې جملې څخه یې وفرمایل والعمد قوت،
یعنی په قصد سره د یو چا وژل قوت دی چې د هغه په باره کې د اسلام حکم داسې دی که یو چا قصدا یو څوک ووژي او د مقتول ورثې خامخا د قاتل وژنه غوښته نو قاتل په قصاص سره وژل کیږي او که دیت قبول کوي بیا به دیت ورکول کیږي او یا دا چې عفو ورته وکړي په دغه درو شیانو کې د مقتول ورثه اختیار لري او د قصدي وژلو شبهه هغه چې په لرګي یا ډبره یې ووژني یا په داسې شي یې ووهي چې هغه شی په عادت او اصطلاح کې د وژلو اسلحه نه وي او عادتا څوک نه په وژل کیږي خو هغه ووژل سو و دغه قتل ته شبه عمد ویل کیږي ځکه دغه وژنه نه په خطا سره ده نه په قصد سره نو دا شبه عمد دی په دغسې وژلو کې پر قاتل 100 اوښه دي چې دیت ورته ویل کیږي او که چا تر دغه زیات غوښته چې یا دغه وژل سوی نفر شریف او سردار و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د ډیر او زیات غوښتنه کول هغه د اهل جاهلیت څخه دی د انسانانو په مابین کې فرق او تمیز نسته د هر یو دیت 100 اوښه دی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو شیطان د دې څخه ناامیده سو چې د هغه عبادت ستاسې په مځکه کې وسي یعنی د شیطان هیڅ دا امید نسته چې بیا دې په جزیرة العرب کې د ده عبادت وسي مګر هغه په دې راضي سو چې بې له عبادته یې په نورو داسې شیانو کې اطاعت او متابعت وسي چې تاسې یې کوچني بولئ یعنی په جزیرة العرب کې توحید ثابت او برقراره سو شیطان هیڅ دا امید نه لري چې بیرته دې هغه ښکاره شرک و جزیرة العرب ته راوګرځي که شرک هم راسي هغه به په لږ او بل شکل سره وي مګر دا چې د بوتانو عبادت کې داسې وسي لکه پخوا چې کېدی دا امکان نه لري نو شیطان په دې راضي سو چې په نورو داسې شیانو کې متابعت وسي چې تاسې یې سپک او کوچني بولئ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ایها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوة فلا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت ای خلقو زما خبرې واورئ او ځانونه په پوه پوه سئ چې هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی او ټول مسلمانان یو د بل سره ورونه دي نو هیچاته دا نه روا او نه حلاله ده چې د ورور د مال څخه دې بې له اجازې یو شی واخلي هر هغه شی چې د ده ورور په خپله رضا او خوشحاله زړه ورکړي هغه ورته روا او حلال دی نو پر خپلو ځانو ظلم مه کوئ علماء کرام وایي حتی که څوک یو مسواک د هغه د خاوند بې اجازې واخلي دا حلال او روا کار نه دی هیڅ مسلمان به د خپل ورور د مال څخه بې له اجازې هیڅ شی نه اخلي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الا هل بلغت اللهم فاشهد آیا ما احکام ورسول الهی تشاهد اوسه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پس له ما څخه و خپل پخواني کفر ته مه ګرځئ چې ځینې ستاسې د ځینو نورو غاړې ورپرې کوي او وژني ما په تاسې کې داسې شی پرې ایښی دی که تاسې په هغه عمل وکئ نه ګمراهان کیږئ چې هغه کلام الله قرآن مجید دی الا هل بلغت اللهم اشهد او وی فرمایل ایها الناس ان ربکم واحد ای خلقو ستاسې رب یو دی او پلار مو یو دی تاسې ټوله د آدم څخه پیدا سوي یاست او آدم د خاورو څخه پیدا سوی دی د الله جل جلاله په حضور ستاسې ښه او بهتر هغه څوک دی چې پرهیزګاره او متقي وي هیڅ اعرابي لره پر عجمي فضیلت او شرف نسته مګر په تقوا او پرهیزګاري سره ورونو
دغه قومیت او نجات پرستی چې اوس یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امت سره پاشلی او ټوک ټوک کړی دی، جنگونه او اختلافات یې په مابین کې پیښ دي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه ټوله لغوه کړي او باطل کړي دي. دا د اسلام د دشمنانو دسیسې دي. واقعي شرف او فضیلت په تقوا کې دی، په قومیت او نسب کې شرف نسته. الا هل بلغتو، آیا ما د اسلام احکام درته بیان کړه؟ تاسې ته مې ورسول؟ خلق ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل حاضر خلق دی و غائب ته ورسوي. یعنی دغه احکام یوازې د حاضر او موجود خلقو د پاره نه دي، بلکې دغه احکام د ټوله امت د پاره دي او هر نسل دی و راتلونکي نسل ته رسوي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ای خلقو، الله جل جلاله و هر وارث ته د میراث څخه د هغه حصه ورویشلې او معلومه کړې ده. په میراث کې باید لوبې او اړول ونسي، لکه اوس چې ځینې خلک خپلې لوڼې د میراث څخه باسي. خو په الهي دین کې د هر نفر حصه معلومه او محدوده ده. د الله جل جلاله په معلوم او محدود احکامو کې تغیر راوستل حرام او ناروا دي، و هر چاته باید د هغه حصه ورکول سي، او تر ثلث یا درېیمې حصې زیات وسط کول نه دي روا. یعنی یو څوک غواړي چې د خپل پاته مال په باره کې وسط وکړي، دا جایزه ده چې وسط او تصرف پکښې وکړي، مګر دا نه ده صحیح چې وسط یې د ده د مال تر درېیمې حصې زیات وي. د مړي د مال درېیمه حصه د مړي ده، په هغه کې یې وسط او تصرف چلیږي، او هغه نور مال یې د وارثانو دی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا راوښول چې یو څوک د خپل مال تر درېیمې حصې زیات وسط نسی کولای. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل والولد للفراش وللعاهر الحجر. یعنی که د یوې ښځې کوچنی پیدا سو، د دغه کوچني نسبت د هغې ښځې و میړه ته کیږي، د هغه اولاد دی. او که بیا چیرې زنا ثابته سوه، بیا نو حجر یا رجم دی، یعنی تر مرګه په ډبرو ویشتل کیږي. داسې باید ونسي لکه اوس چې په ځینو اسلامي وطنو کې د شریعت په احکامو کې لاس وهل کیږي او اړول کیږي. د الله جل جلاله احکام او قانون یې و بل قانون ته اړولی دی چې پر زانی او زانیه په بند یا نور جزا سره حکم کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ډاګه او ښکاره سره فرمایلی دي چې زانی او زانیه ته حجر یا رجم دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل من ادعا الى غیر ابیه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. یعنی که د یو چا نسبت بې خپل پلاره و بل چاته وسو، لکه په جاهلیت کې چې به داسې کېده چې د بل چا زوی به د ځان زوی باله، دا کار اسلام منع کوي. د هر چا نسبت به و خپل پلار ته کیږي. او یادا چې یو څوک د یو چا مولا وي او نسبت یې و بل چاته وسي، مولا و هغه آزاد سوي مرئی ته ویل کیږي. نو کم وخت چې یو مرئی آزاد سي، پلار خو یې نه دی معلوم، نو نسبت یې و هغه خپل مالک ته کیږي. داسې ویل کیږي چې فلانی مولا فلانی، د هغه پخوانی مالک نوم یې ورسره یادیږي. مثلا ابو حذیفه چې کم وخت خپل مرئی چې سالم نومیدی آزاد کړي، نو داسې ویل کېده سالم مولا ابو حذیفه، نسبت یې هغه خپل پخوانی مالک ته کیږي. او پر دغه ولایه شرعي او فقهي احکام بنا کیږي. نو ځکه باید نسبت یې و هغه خپل مالک ته وسي، نه بل چاته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل من ادعا الى غیر ابیه او تولى غیر موالیه فعليه لعنة الله وملائکته والناس اجمعین. هر هغه څوک چې د یو چا نسبت بې له خپله پلاره و بل چاته کوي، یا د یوه آزاد سوي مرئی نسبت بې له خپله پخواني مالکه و بل چاته کوي،
پر هغه دي د الله جل جلاله او ملائکو او ټولو خلقو لعنت وي. الا هل بلغتو؟ آیا ما احکام در ورسول؟ خلق ویل هو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اشهد والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا هغه مشهوره خطبه الوداع و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خطبه کې د اسلام ځینې احکام خلاصه کړي دي، خاصتا هغه احکام چې په هغو کې د خلقو د طرفه تغییر او تبدیل راتلی او په هغه وختو کې فساد پکښې پیښېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو تاکید وکړي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تشریق په ورځو کې په مینا کې اوسېدی، مناسک یې ادا کول او خلقو ته د حج شرعي احکام ورښول، د ابراهیم علیه السلام د حنیف ملت شرعي هدایتونه او لارښوونې یې کولې او هغه د شرک آثار او علامې یې محوه کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د تشریق په ورځو کې په مینا کې هم خطبه ویلې ده، خو د دغه وخت خطبه یې هم داسې وه لکه د یوم النحر خطبه، او دغه خطبه یې د سورة النصر تر نزول وروسته فرمایلې ده. او بیا د ذوالحجې په 14مه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مینا څخه وخیف ته ولاړی. پاته ورځ او شپه یې هلته تیر کړه. د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن منځونه یې هلته ادا کړه. بیا یې یو څه آرام او راحت وکړي. بیا و کعبې شریفې ته د طواف وداع دپاره ورغلی او خپل اصحاب کرام یې هم په طواف وداع سره امر کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل حیات کې د آخر وار دپاره مسجد الحرام ته داخلیږي. تر طواف وداع وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملتزم ته ورغلی. ملتزم د کعبې شریفې د دیوال هغه حصه ده چې د حجر اسود او د کعبې شریفې د دروازې په مابین کې ده. دا دونه ځای دی چې فقط 2 نفره پکښې ځایږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ملتزم ته ودرېدی. خپل مبارک نس یې په ملتزم پورې وموښلاوه، راسته باړخو یې پر دغه دیواله کښېښاوه او دواړه لاسونه لوړ پر دیواله ونیول. یعنی ټول مبارک جسم یې په ملتزم پورې وموښلاوه. اوس نو دعا کوي او ژاړي او دعا کوي لکه دا چې د الله جل جلاله و ملاقات ته شوق وي. امت ته دعا کوي، موږ او تاسې ته دعا کوي، فراق را نږدې دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ژاړه یا عمر، دغه د ژړا ځای دی، یعنی که دلته ونه ژاړې نو چیرې به ژاړې؟ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملتزم څخه رایسته سو او غواړي چې د مکې مکرمې څخه ووځي. بیا یې خلق سره راټول کړه، د وداع او رخصتېدو حالت دی او ویې فرمایل ای خلقو، زه بشر یم، قریبه ده چې زما د رب قاصد راسي او زما روح قبض کی او ستاسې څخه زما د رب په حضور زما په باره کې پوښتنه کیږي، نو تاسې به زما رب ته څه وایاست؟ خلق ویل موږ به ووایو بلغت ووفیت وادیت فجزاك الله خيرا ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن قومه. تا تبلیغ وکي، تا امانت ورساوه، تا خپل وظیفه ادا کړه، الله جل جلاله دې د خیر داسې بدله درکړي لکه یوه نبي ته چې د خپله امته څخه او یوه رسول ته د خپله قومه څخه ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الحمد لله. په حجة الوداع سره د اسلام احکام ثابت، پوره او کامل سوه او وحی هم پای ته ورسېدی. پس له دغه څخه بې له یوه آیاته نور قرآن مجید نه دی نازل سوی. قرآن مجید کتاب الله آسماني وحی پوره او پای ته ورسېدی. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج مناسک پای ته ورسول نو د مدینې منورې پر طرف رهي سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ځي،
نه د دې دپاره چې هلته آرام او هوسا ژوند وکړي، بلکې غواړي چې نور هم د الله جل جلاله په لار کې خپل جهاد او ستړیا ته دوام ورکړي. اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی او د هجرت 11 کال شروع سو، خو د روم د دولت غرور او کبریا و داسې اندازې ته رسېدلې وه چې د حق او حق منلو څخه یې انکار کاوه. د دوی د متابعینو څخه چې به هر چا د حق متابعت خوښ او اختیار کوي یا په بل عبارت اسلام ته به داخل سو، د روم د طرفه وژل کېدی، لکه دا کار چې د فروه ابن عمرو الجزامي رضی الله تعالی عنه سره وکړي. دغه فروه رضی الله تعالی عنه د روم د طرفه په شام کې د معان والی او عسکري مشر و او مسلمان سو، خو رومیانو ووژي چې قصه یې مخکې تیره سوه. د روم د حکومت د دغه سرکشي او جرأت په سبب د هجرت د 11 کال د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو لوی لشکر جوړ کړي. د دغه لشکر مشر او قومندان یې اسامه ابن زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه مقرره کړي او دا امر یې ورته وکړي چې د بلقا او داروم مځکې به تر پښو لاندې کړي. بلقا او داروم په فلسطین کې 2 ښاره دي. د دغه لشکر په لیږلو سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مقصد دا و چې یو خو روم او رومیان وبېروي او بل هغه عرب چې دغه د روم په سرحدي منطقو کې پراته دي مطمئن سي او داسې ګمان یې نسي که نصارا پر موږ حمله وکړي څوک نسته چې و دوی ته جزا ورکړي او هر هغه څوک چې و اسلام ته داخل سي هغه د رومیانو د طرفه وژل کیږي، لکه فروه رضی الله تعالی عنه چې ووژل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغسې ګمانو او تشویشاتو د لرې کولو او د روم د بیرولو دپاره دغه لشکر جوړ کړي. څرنګه چې د دغه لشکر قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وټاکل سو او اسامه رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې نوی ځوان و چې عمر یې د 18 او 20 کلو په مابین کې و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحاب کرامو مشران امر کړه چې په دغه لشکر کې د افرادو په صفت سره ورسره ولاړ سي. په دغه لشکر کې د اسامه رضی الله تعالی عنه د عسکرو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او نور د صحابه کرامو مشران موجود و. د دغه لشکر جوړېده په هغه وخت کې و چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه مریضۍ شروع و چې د علیه الصلاة وسلام د دې دنیا څخه رحلت پکښې وکړي. منافقانو ته بیا د خبرو کولو موقع پیدا سوه او د خلقو په مابین کې به ویل یو ځوان هلک یې د مهاجرینو او انصارو پر مشرانو امیر وګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مجبوره سو او خلقو ته په داسې حال کې راووتی چې سر یې په یوه دسمال سره تړلی و او خلقو ته خطبه وویل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل تاسې د اسامه ابن زید په امریت کې خبرې کوئ او تر ده د مخه مو د ده د پلار په امریت کې خبرې کولې. په والله هغه د امارت وړ او لایق و او په والله هغه و ماته د هغه خوشو خلقو څخه و او په والله دغه اسامه د امریت وړ او لایق دی او په والله دی تر هغه وروسته په خلقو کې و ماته خوښ دی او زه وصیت درته کوم چې دی ستاسې د صالحه خلقو څخه دی. مسلمانانو د وتلو دپاره ځانونه تیارول او د اسامه رضی الله تعالی عنه پر شاوخوا سره راټولېده او د ده رضی الله تعالی عنه په لشکر کې داخلېده. څو اسامه رضی الله تعالی عنه خپل لشکر د مدینې منورې څخه ویستی او په جرف کې یې واړول. جرف د یوه ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه یو فرسخ لرې دی، مګر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مریضۍ خبر د خلقو دپاره د تشویش او پریشانی سبب وګرځېدی.
دا یې نه وه خوښه او نه غواړي چې په دغسې پریشانه حالت کې رهي سي. نو اسامه رضی الله تعالی عنه خپل لښکر ډاله ته وځنډاوه، انتظار باسي چې د الله جل جلاله څه امر او اراده ده. خو د الله جل جلاله امر داسې و چې دا به هغه اول لښکر وي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د کفارو د جنگ او مقابلې دپاره وځي. ورونو، موږ اوس د خیر البشر سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په بیانولو کې و هغه ځای ته راورسېدو چې د سرور کائنات حبیب الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي شروع کیږي او بیا په دغه مریضۍ کې د دې دنیا څخه رحلت کوي. خو دغه حالات پر دوه قسمه بیانېدلی سي. اول دا چې ټول واقعات پر طبیعي او داسې شکل بیان سي چې خلق یې د احکامو څخه فایده واخلي او د دین مبین اسلام او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم و عظمت ته متوجه سي. پر واقعاتو د سوز او جوش زړه دردونکي الفاظ زیات نسی، بلکې فقط مستند او صحیح معلومات را نقل سي. او د دغه واقعې د بیانولو دوهمه طریقه بیا داسې ده چې د یوه نویسنده او ادیب پر شکل واقعات بیان سي. د جوش او خروش زړه دردونکي او ژړونکي الفاظ استعمال سي چې په دې قسم بیان کې د فائدې اخیستلو مضامین لږ او ضعیفه روایتونه ډیر وي چې په نتیجه کې ویونکی او اوریدونکی دواړه ژاړي. مګر دغه قسم بیان بې له دې څخه چې ضعیفه شیان را نقل سي او زړه دردونکي تکلیفي الفاظ استعمال سي په وجود نسي راتلی. نو ما د دغه حوادثو او غمجنو واقعو د بیانولو دپاره هغه اوله طریقه خوښه او اختیار کړه چې د حالاتو د بیانولو څخه دینی او شرعي ګټه واخیستل سي، لکه څرنګه چې ما په ټوله سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط مستند واقعات را نقل کړي دي. په دغه زړه دردونکې واقعه کې هم د جوش او سوز تر الفاظو تیریږم. فقط هغه صحیح احادث او ثابت معلومات را نقلوم. که څه هم دغه د مریضۍ او رحلت احادث او اخبار ډیر زیات دي، خو دلته په لږو سره کفایت سوی دی. بیرته خپلې قصې ته راګرځم. کم وخت چې د دعوت مرحلې پای ته ورسېدې، اسلام د منطقې پر اوضاع او حالاتو مسلطه سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احساساتو کې، په اقوالو او افعالو کې، یعنی خبرو او کارو کې داسې علامې معلومېدې چې د خپل ژوند او د نورو ژوندیو انسانانو سره وداع او رخصتېده کوي. په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روژې په میاشت کې 10 ورځې اعتکاف کاوه، خو د هجرت د 10م کال په روژه کې 20 ورځې اعتکاف وکړي. په پخوا کې جبریل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د روژې په میاشت کې 1 وار قرآن مجید تلاوتاوه، او په دغه کال کې جبریل امین علیه السلام 2 واره قرآن مجید ورسره تلاوت کوي. او د حجة الوداع په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه نه یم خبر شاید پس له 60 کاله څخه بیا هیڅکله پر دغه ځای ستاسې سره ملاقات نسم، یعنی نه در سره ووینم. او د جمرة العقبه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د حج مناسک زما څخه زده کړئ، شاید پس له 60 کاله څخه زه حج ونه کم. د هجرت د 11م کال د سفر د میاشتې په اولو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه غواړم چې د احد د شهیدانو زیارت وکم. داسې معلومېده لکه د مړو او ژوندو سره چې رخصتېده او وداع کوي. د ژوندو سره یې په حجة الوداع کې وداع وکړه او د مړو سره اوس وداع کوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته ورغلی او هغه د جنگ و میدان ته ګوري، لکه هغه کسان چې ور په یادېده چې قرباني یې ورکړې وې.
د طلحه رضی الله تعالی عنه قربانۍ مو په یاد دي؟ د ام عماره رضی الله تعالی عنها قربانۍ مو په یاد دي؟ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه قربانۍ مو په یاد دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته ودرېدی او ویل السلام علیکم یا شهداء احد انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحق. یعنی تاسې د مخه تللي یاست او زه به ان شاء الله ډېر ژر پسې درسم. په پخوا کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه ویل چې موږ په تاسې پسې درځو، خو دا وار یې وفرمایل زه ان شاء الله په تاسې پسې درځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته دعا وکړه. د هغه ځای څخه چې رارهي سو پر لارې یې ژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژاړي. ولې ژاړي؟ آیا د دنیا د پاته کېدو په سبب ژاړي؟ صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه ولې ژاړې یا رسول الله؟ ویل د خپلو ورونو د شوقه څخه ژاړم. یعنی د خپلو ورونو ولیدلو ته مې شوق دی، د هغو د لیدلو د شوقه ژاړم. صحابه کرامو ویل دغه دی، موږ ستا سره یو، آیا موږ ستا ورونه نه یو یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا تاسې زما اصحاب یاست، مګر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي چې هغه موږ او تاسې یو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي چې پر ما ایمان راوړي او زه نه یم لیدلی، د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. سبحان الله. یا رسول الله موږ په ټول لطفا فتا واړوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرامو ته وفرمایل تاسې زما اصحاب یاست، مګر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي، پر ما ایمان راوړي او زه نه یم لیدلی، د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. سبحان الله. یا رسول الله موږ په ټول عمر په تا پسې داسې نه دي ژړلي چې ته مو دې یادېدلی یې او ته ژاړې چې موږ دې یادېږو. موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې ژاړې. څونه مهربانه یې یا رسول الله، تا موږ نه یو لیدلي او زموږ د ملاقات دپاره دونه تږي یې چې راپسې ژاړې. دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل امت سره لري. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې اوبه درکوي او د هغه تر څښلو وروسته بیا هیڅکله نه تږی کېږي. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پل صراط تیریږي، دی علیه الصلاة وسلام به د پل صراط سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي یا رب سلم یا رب سلم. الهي په خیر یې تیر کې، الهي په خیر یې تیر کې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو څخه راغلی و خپل منبر ته وختي او ویې فرمایل زه تر تاسې د مخه و الله جل جلاله ته ورځم او زه پر تاسې شاهد یم او په والله زه دغه اوس و خپل حوض ته ګورم چې مقصد یې حوض کوثر و او ما ته د مځکې د خزانو کلي راکړه سوي دي. یعنی زما امت به د ډیرو مالو او پیسو خاوندان سي. په والله زه پر دې نه بیریږم چې تاسې به تر ما وروسته مشرکان سئ، مګر زما بیره پر تاسې دا ده چې په دنیا کې به یو د بل سره په سیالي کې یاست لکه دغه اوس چې موږ په دغه حالت کې یو. الله جل جلاله دې راباندې ورحمیږي. دغه د سفر په میاشت کې چې اسلامي لښکر د بلقا د پاره تیاری نیسي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناوخته د شپې د خپلو آزاد کړه سوو مریانو څخه و یوه نفر ته چې ابو مویهبه نومېدی حال ورولېږي چې راسه. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه راغلی
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا ابا مویهبه امر کړه سوی یم چې د بقیع و اهل ته دعا او د مغفرت غوښتنه وکم، نو زما سره ولاړ شه. بقیع د مدینې منورې مقبره او هدیره ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي زه هم ورسره رهي سوم. کم وخت چې د بقیع و قبرو ته ودرېدو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل السلام علیکم یا اهل المقابر. په دغه حال کې چې تاسې یاست، تاسې لره د راحت او آسانتیاوې. داسې فتنې را روانې دي لکه د تاریکې شپې حصې چې یوه په بله پسې ده، او هغه دوهمه تر د مخنۍ بده او شر ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته مخ راواړوه او راته ویې ویل یا ابا مویهبه ما ته اختیار راکړه سو چې د مځکې ټوله خزانې راکړه سي او ابدي ژوند، بیا جنت، یا د الله جل جلاله لقاء او جنت. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دوو حالاتو په اختیارولو او خوښولو کې اختیار ورکړه سو. یو دا چې د ټولې مځکې خزانې او ابدي ژوند ورکړه سي، او بیا جنت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ټوله مځکه او خزانو یې حاکم سي او د قیامت تر ورځې همیشه ژوندی وي، او بیا په قیامت کې جنت. دوهم دا چې د الله جل جلاله ملاقات او جنت، یعنی اوس مرګ او د الله جل جلاله و ملاقات ته ورتګ او جنت. په حدیث شریف کې راغلی دي چې هیڅ داسې نبی نسته چې د وفات په وخت کې دی هغه ته اختیار نه وي ورکړه سوی. نو ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، د دنیا د خزانو کلی او همیشنی ژوند واخله او بیا هم جنت دی. یعنی یا رسول الله موږ اختیار که څرنګه چې همیشه پاته کېږي او پر ټوله مځکه به ستا او د اسلام حکم وي، او د مځکې ټوله خزانې به هم ستا په اختیار کې وي، او بیا هم جنت دی. تر دې لو کامیابي چیرې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بلکې ما د الله جل جلاله لقاء او جنت اختیار کړه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه د الله جل جلاله په محبت ډک و. که چیرې موږ او تاسې ته داسې اختیار راکړه سي ابدي ژوند، پر ټوله مځکه د اسلام حکم او دغه د اسلام حاکمیت دې هم زما په واسطه وي، او د ټولې مځکې خزانې، تر دې نو بل لوی خیر چیرې دی؟ مګر دغه ټوله د هغه چا دپاره هیڅ ارزش او قیمت نه لري چې زړه یې د الله جل جلاله په محبت ډک سوی وي. هغه څوک چې د الله جل جلاله سره حقیقي حب او محبت لري هغه و بل هیڅ شي ته نه ګوري، فقط د الله جل جلاله ملاقات غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه ټول دنیوي شیان عرض او وړاندې سوه و هغو ته هیڅ التفات او نظر هم ونه کوي، بلکې د الله جل جلاله و ملاقات ته تلوار سو. نو ځکه ویې فرمایل بل لقاء ربي والجنه. د دغه اختیار سره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله ملاقات خوښ او اختیار کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مریضي شروع سوه چې په هغه کې یې رحلت وکړي، او د مریضي اول شی د سر شدید درد و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه و کور ته مریض ورغلی، ځکه ده علیه الصلاة وسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کوي. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه راغلی، په دغه وخت کې زه د سر د درد څخه په عذاب وم، او د ډیره درد څخه مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلې سردردۍ شکایت وکړي، او ورته ومې ویل ورأسا، یعنی د سر د درد څخه په عذاب یم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې زه یا عایشه
و رأسا، یعنی یا عایشه زما پر سر ډیر درد دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا رسول الله آیا ته هم دغسې درد حسوې لکه موږ چې یې حسوو؟ یعنی پر تا هم دغسې درد تیریږي او تکلیف در کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل موږ انبیا دونه درد حسوو لکه ستاسې څخه 2 نفره، یعنی پر انبیا علیهم السلام 2 چنده درد تیریږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم درد ډیر شدید و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مریضۍ شروع د هجرت د 11 کال د صفر د میاشتې پر 29 تاریخ د دوشنبې په ورځ وه، او د مریضۍ ټوله موده یې 14 یا 14 ورځې وه، او په دغه مریضۍ کې یې 11 ورځې و خلقو ته لمونځ ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مریضي نوره هم په کراره زیاتېده. د سر درد خو و او شدیده تبه هم ورسره زیاته سوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عدل او ادب څخه وه چې په دغه مریضي کې یې هم د ازواجو مطهراتو د نوبت مراعت کاوه. خو هره شپه به د ازواجو مطهراتو څخه پوښتنه کول چې سبا زه چیرې یم. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زړه غوښته چې دغه د مریضۍ شپې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیرې کړي. ازواج مطهرات د ده صلی الله علیه و وسلم په مقصد پوه سوې، نو ټولو دا اجازه ورکړه چې په کم ځای کې چې ستا زړه وي دغه مریضي هلته تیره که. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عدل او انصاف په سبب د هغو څخه اجازه وغوښته او هغو هم اجازه ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د میمونې رضی الله تعالی عنها د کور څخه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته په داسې حال کې ولاړی چې د 2 نفرو پر اوږو یې لاسونه تکیه کړي وه. یوه طرف ته یې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه و، او بل طرف ته فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه. فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پښې پر مځکه کشېدلې. د ډیره درد او تکلیف څخه یې پښې نسوای پورته کولی او هغه پر مځکه ورسره کشېدې. څو د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی، او هلته حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د قرآن مجید څخه معوذتین او هغه دعاوې پر ویلې چې د ده علیه الصلاة وسلام څخه یې زده کړي وې. امام بخاری او امام مسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي په پخوا کې چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته کم درد او مریضي پیښ سوه، ده علیه الصلاة وسلام به معوذتین پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تېرول. کم وخت چې د وفات په مریضي مریض سو نو معوذتین به ما پر ویل او د تبرک دپاره به مې د ده علیه الصلاة وسلام مبارک لاس د ده پر بدن تېراوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تبه نوره هم زیاتېده. د بدن حرارت ډېر پورته سو. هغه صحابي چې د دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مبارک سر لاس کښېښاوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سر د ډیر تودوالي په سبب مې لاس نسوای پر پرېښولی. دونه شدیده تبه یې وه چې د هیچا تبه مې په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه وه لیدلې. د تبې د شدت په سبب به کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم بېهوشي راغله او د مریضۍ په سبب کرار ضعیفه کېدی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوشنبې په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 12 تاریخ و د دنیا څخه رحلت کړی دی، خو د چهارشنبې په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 9مه ورځ وه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تبې حرارت نور هم لوړ سو او د بدن درد یې ورسره زیات سو او د تبې د شدته بېهوشي پر راغله.
کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه بېهوشۍ څخه راپورته سو ویې فرمایل د مختلفو ساحانو څخه 7 ژیه اوبه راوړئ. په دې کې څه حکمت و چې 7 ژیه اوبه او د مختلفو ساحانو څخه؟ په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر، د مختلفو ساحانو څخه 7 ژیه اوبه راوړه سوې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یوه تشت کې کښېناوه او دغه اوبه مو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو ژی پس له بل ژي اوبه تویوي. څرنګه چې تبه شدیده وه او پر تبجن بدن اوبه ښه نه لګېږي، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم تر دغه زیات تحمل نه سوای کولی او ویل حسبکم حسبکم، کافي دي کافي دي. د دغه اوبو په تویولو سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تبه یو څه سپکه سوه. نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یوه ټوکره سره تړلی و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر منبر کښېنستی، خلق شاوخوا پر راګرځېدلي دي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ناستې خطبه وویل. پس له حمد او صفت څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې وفرمایل د الله جل جلاله لعنت دی پر یهودو او نصاراو وي چې د خپلو انبیاو د قبرو څخه مسجدونه جوړ کړي دي او ویل زما د قبره څخه بت مه جوړوئ چې عبادت یې کیږي. او بیا یې خپل ځان و قصاص او بدلې ورکولو ته تیار کړي. ویې فرمایل زه و تاسې ته د هغه الله حمد وایم چې بې له ده څخه بل الله نسته او ستاسې د مابین څخه زما غیاب او تګ رانږدې سوی دی. که ما ستاسې څخه یو څوک وهلی وي دغه زما شا ده، خپله بدله او انتقام دې ځینې واخلي. او که ما و یو چاته بد ویلي وي د عرض ښکنځل مې ورته کړي وي دا زما عرض دی، خپله بدله دې واخلي. یعنی که ما د یو چا حسب او شرف په بده سره یاد کړی وي هغه دې اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپلې غاړې خلاصوي، غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات شي چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د منبره څخه راکښته سو او د ماپښین لمونځ یې ادا کړي. پس له لمانځه بیرته منبر ته وختی او کښېنستی. بیا یې هغه د حقوقو د ورکولو خبرې شروع کړې او ویې فرمایل که مې د هر چا څخه مال اخیستی وي دغه زما مال دی، خپل حق دې ځینې واخلي. زما د قهر او غضب څخه دې نه بیریږي، یعنی دا فکر دې نه کوي که ده د خپل مال طلب وکړي زه به ورته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاقو څخه نه دي او ستاسې څخه هغه څوک ما ته ډېر خوښ دی چې خپل حق را څخه واخلي. د صحابه کرامو څخه یو نفر ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما 3 درهمه ستا سره سته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي، ویل یا فضل 3 درهمه ورکه. هغه هم ورکړه. په وروسته کې بیا د دغه سړي څخه پوښتنه وسوه چې څنګه دې دا جرأت وکړي چې دغه خبره دې وکړه. ده ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې هغه سړی ما ته ډېر خوښ دی چې خپل حق طلب کړي. نو ما غوښته چې د دغه خپل حق طلبولو په سبب هغه څوک وګرځم چې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ډېر خوښ وي یا تر ټولو خلقو خوښ وګرځم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا هم دغه خبرې تکرار کړې که د چا حق زما سره وي راڅخه وعده اخلي، خو څوک نسوه ولاړ او چا طلب ونه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل نو دې را وبخشي، یعنی که د چا حق را سره سته او اوس یې طلب نه کوي نو دې را وبخشي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات سم چې زما زړه مطمئن او بېغمه وي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه زما ویل به زما غاړې نه کې راخلاصي که څه هم زه 2 واره په تاسې کې ودرېږم او دغه خبره وکم.
یعنی که څه هم راوبخښي بیا هم زه بیریږم چې دغه کار به د قیامت په ورځ ما نه کي فارغه. سبحان الله. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حال و. د خلقو د حقوقو پر ورکولو او ادا کولو یې څونه حرص او کوشش کاوه. او اوس نو زموږ حال ته وګوره چې ټول کوشش مو دا دی چې په کومه طریقه سره به مال لاسته راوړو. د حلال او حرام په فکر کې خو هیڅ نه یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د انصارو سپارښت در باندې کوم، دوی زما لښکر او زما د ساتنې ځای و. هغه چې پر دوی و هغه یې ادا کړه او هغه چې د دوی دی هغه پاته دی. صالح او د ښه عمل خاوندان یې قبلوي او ګناهکاره ته یې تر ګناه ورتېرېږي. نور خلق ډیریږي او انصار لږیږي تر داسې اندازې چې دونه بسي لکه مالګه په ډوډۍ کې. که په تاسې کې یو څوک د دونه امر خاوند سو چې و چاته نفع یا ضرر وررسولی سوای، نو دې د انصارو د نیکانو سره ښه کوي او بد عملو ته دې تر ګناه ورتېرېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله جل جلاله و یو بنده ته اختیار ورکوي چې د دنیا نعمتونه، ابدي ژوند او بیا جنت غواړي او که د الله جل جلاله ملاقات او جنت. مګر دغه بنده د الله جل جلاله ملاقات او جنت اختیار کوي. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیر شدید او په لوړ آواز وژړل او ویل یا رسول الله زموږ مندې او پلرونه دي تر تا قربان وي. خلقو یو د بل سره وویل تاسې و دغه شیخ ته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د یوه بنده حال بیانوي چې الله جل جلاله د دنیا د نعمتو او د هغو شیانو په مابین کې اختیار ورکړي چې د الله سره دي او دی ژاړي او وایي یا رسول الله زموږ مندې او پلرونه دي تر تا قربان وي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی سړی و چې پوه سو چې دغه بنده چې اختیار ورکړه سو په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی او د علیه الصلاة وسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی. نو ځکه یې په بې صبري او بې اختیاره شدیده ژړا شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل على رسلك یا ابا بکر. رسل په عربي کې صبر، احتیاط، آرامي او نرمي ته ویل کیږي. خو په عربو کې دغه جمله چې على رسلك په هغه ځای کې استعمالیږي چې د یو چا څخه بې صبري او تلوار کیږي، نو به ورته ویل کېده على رسلك. او دغه جمله په فصیح عربي کې ډیره استعمالیږي. نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل على رسلك یا ابا بکر، یعنی بے صبری او بے قراری مکوه یا ابا بکر. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل بېشکه چې زما سره په ملګرتیا او د مال په مصرفولو کې تر ټولو خلقو هغه امین او صادقه سړی ابو بکر و. که ما د ځان دپاره بې له خپله ربه خلیل انتخابولی، ما به ابو بکر د ځان خلیل ګرځولی وای. خلیل و هغه محبوب ته ویل کیږي چې د یوه انسان زړه د هغه په حب او محبت ډک وي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل مګر ستاسې د ملګري زړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل ځان مقصد و، مګر ستاسې د ملګري زړه د الله جل جلاله په حب او محبت ډک دی. یعنی د الله جل جلاله حب زما زړه را ډک کړی دی، د بل چا د حب ځای پکښې نسته. خو د ده سره مې د اسلام ورورګلوي او محبت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی ان من امن الناس علی في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته.
نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ښه او غوره، امین او صادقه، نږدې او وفاداره صاحب او ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر چا چې نیکي او احسان را سره کړي دي د هغه بدله ورکړه سوې ده، بې له ابوبکر څخه چې د هغه د احسانو بدله مې آخرت ته پرې ایښې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په مسجد کې دې هیڅ یوه دروازه نه پاته کیږي چې ونه تړل سي یا بنده نه سي بې له دروازې څخه د ابوبکر. ورونو، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوي جوړ کړي، د صحابه کرامو څخه ډیرو خلقو دالته په مسجد پورې مشتي کورونه جوړ کړه چې د کورو عمومي دروازې یې پر بل طرف وې، مګر د کور د شا د طرفه به یوه کوچنۍ دروازه و مسجد ته راخلاصه کړه لکه دربچه، او دغه دروازې ډیرې وې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دغه کوچنۍ دروازې دې ټوله وتړل سي بې له دروازې څخه د ابوبکر. دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دپاره ډېر لوی امتیاز و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو په باره کې د ښه ژوند او ښې ګزارې او معاملې وصیت او راهنمایي وکړه. دا دوهم وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره په ښه معامله او ښه ګزاره امر کوي. یو وار په حجة الوداع کې او اوس په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د ښځو سره ښه او نرمه معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیتونه او لارښوونې وې چې خپل امت او اصحابو ته کولې. پس له دغه خطبې ویلو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ولاړی. خلقو د جهاد دپاره ځانونه تیارول چې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د لشکره سره یو ځای سي. اسامه رضی الله تعالی عنه تر مدینې منورې د باندې اړولې دي. هر هغه څوک چې و جهاد ته د تللو اراده لري هغه هلته ورځي، او د رضی الله تعالی عنه ته به دا معلومېده چې څو نفره د ده سره ځي. نو خلق ورتله او تر مدینې منورې د باندې سره جمع کېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته حال ولیږي چې د بلقا و طرف ته حرکت وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنه هم د حرکت آمادګي ونیول، مګر دا یې خوښه وه چې انتظار وکړي او پوه سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي څنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه خطبه وویل او کور ته ولاړی، درد او مریضي یې زیات سوه تر داسې اندازې چې بېهوشي به پراتله. اسامه چې واورېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نوره هم زیاته سوې ده، نو ورته راغلی. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېر درد او مریضي د تکلیف څخه خبرې نه سوای کولی. نو بیا یو وار و آسمان ته اشاره وکړه او بیا به اسامه رضی الله تعالی عنه ته اشاره وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنه پوه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دته دعا او د مغفرت طلب کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد او تکلیف دغه اندازې ته رسېدلی و چې خبرې هم نسوای کولی. صلوات الله وسلامه علیک یا رسول الله. تر رحلت 4 ورځې د مخه د پنجشنبې په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم درد زیات سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اصحاب کرام د ده علیه الصلاة وسلام پر شاوخوا ناست وه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یوه ورقه راوړئ چې یو لیک در ولیکم چې تر هغه وروسته به نه خطاوځئ او نه به لار در څخه ورکیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درد څخه په تکلیف دی، دته تکلیف مور کوي،
زموږ سره کتاب الله سته او هغه زموږ دپاره کافي دی. په کور کې موجودو خلقو په دغه موضوع کې اختلاف سره شروع کړي. څوک وایي قلم او کاغذ راوړي چې لیک راولیکي او څوک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره کوي. څو په دغه باره کې نقاش او خبرې زیاتې سوې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د درد څخه په تکلیف و نو یې وفرمایل راڅخه ولاړ سئ. خلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کوره څخه ووته. سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر مریض او په تکلیف و، خو بیا یې هم د ټولو لمنځو امامت په خپله کاوه. حتی دغه د پنجشنبې په ورځ چې تر رحلت 4 ورځې د مخه و، د ماښام د لمانځه امامت په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکړي او سورة المرسلات یې پکښې ووایه. خو ماخوستن ته یې مریضي ډېره زیاته او نور هم ضعیفه سو، تر داسې اندازې چې و مسجد ته نه سوای راوتلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي د ماخوستن د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه وکړه چې آیا خلق المنځ ادا کوي؟ موږ ویل یا رسول الله، خلق په مسجد کې سره راټول دي او ستا انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ما ته د غسل یا اوداسه دپاره په یوه لوښي کې اوبه کښېږدئ. موږ هم اوبه ورته کښېښولې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم غسل وکړي. اوس غواړي چې په تکلیف او زحمت سره مسجد ته ولاړ سي، خو په دغه وخت کې بېهوشي پر راغله. لږ وخت وروسته یې بیا په ځان کې قوت حس کوي او بیا یې پوښتنه وکړه آیا خلق المنځ ادا کوي؟ موږ ویل خلق ستا انتظار کوي. بیا یې وفرمایل زما د غسل دپاره اوبه راته کښېږدئ. موږ اوبه ورته کښېښولې. بیا یې غسل وکړئ. بیا د وتلو په وخت کې بېهوشي پر راغله. 3 واره دغه غسل کول او دغه بېهوشي تکرار سوه. نو یې وفرمایل چې ابوبکر امر کوي چې خلقو ته لمونځ ورکړي. ورونو، څرنګه چې د لمنځو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و وسلم کاوه، یعنی خلقو ته همیشه رسول الله صلی الله علیه و وسلم لمونځ ورکاوه. هیڅ کله داسې نه وه پیښه سوې چې بې له رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه دي بل څوک و خلقو ته لمونځ ورکړي، بې له هغه حادثې څخه چې موږ د تبوک د بیرته راتلو په وخت کې درته بیان کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د غیاب په سبب عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخه سو او خلقو ته یې لمونځ ورکړي. بې له دغه ورځې او دغه حالت څخه د مسلمانانو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و وسلم کاوه او اوس د اول وار دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر کوي چې بل څوک دې لمونځ ورکړي. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پر دې وبېرېده که چیرې د دې پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ځای لمونځ ورکړي، خلق به پر بدفالي ونیسي او په دې به نه وي راځي چې دی دې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ځای لمونځ ورکړي. مګر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دغه دلیل و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته نسوای ویلی. نو په بل دلیل پسې وګرځېده او ویل یا رسول الله، ابوبکر د نرم زړه خاوند دی، اواز یې ضعیفه دی، کم وخت چې قرآن مجید وایي ژاړي، د دغه ژړا په سبب شاید د ده قرائت څوک وانوري. نو بل څوک امر که چې خلقو ته لمونځ ورکړي. دا هغه ظاهري دلیل و چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ووایه. مګر د دې اصلي مقصد دا و چې دې نه غوښته چې د دې پلار خلق پر بدفالي ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د دې دلیل واورېدی. بیا یې هم وفرمایل ابوبکر امر کوي چې خلقو ته لمونځ ورکړي. د هغه خپل اولني امر تاکید یې وکړي. که څه هم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دلیل یې واورېدی، خو هغه ته یې اعتبار ور نه کوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیا هغه خپل دلیل تکرار کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوهم وار دپاره د دې دلیل واورېدی او ویې فرمایل
ابو بکر امر کوي چې خلقو ته لمونځ ورکړي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه خپل دلیل دریم وار بیا ووایه، نه غواړي چې خلق د دې د پلاره څخه ناراضه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی. ولې؟ ځکه که یو څوک دلیل وایي، یو وار یې وایي، دوه درې واره د یوه دلیل تکرارول او نوی شی هم نه وي پکښې موجود، د بحث د آدابو سره نه دي مناسب. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او ویې فرمایل ان کن صواحب یوسف، دا حیله ده، هغه واقعي دلیل دا نه دی، د ننه بل شی سته چې هغه نه راته وایه، دا خو دې راته وویل او ما نه ومنل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووته او عبدالله ابن زمعه رضی الله تعالی عنه یې ولیدی چې د حضرت سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ورور و، و هغه ته یې وویل یا عبدالله ورسه ابو بکر ته ووایه چې خلقو ته لمونځ ورکړي. عبدالله ابن زمعه رضی الله تعالی عنه راووتی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یې وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې امر کوي چې و خلقو ته لمونځ ورکه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د نرم زړه خاوند و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یې وویل خلقو ته لمونځ ورکه. هغه ویل یا ته د دې کار دپاره حقداره یې. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغې ورځې د ماخوستن د لمانځه څخه شروع نور پاته لمنځونه و خلقو ته ورکول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې ټول 11 لمنځونه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و خلقو ته ورکړي دي، چې یو د پنجشنبې د ماخوستن لمونځ و، د جمعې، شنبې او یکشنبې 15 لمنځونه، او د دوشنبې د سهار لمونځ چې ټوله 11 لمنځونه کیږي. په دغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ضعیفه و او څو واره شدید دردونه ورته پیښ سوي دي. حتی ځینې وختونه به بېهوشي پراتله، وحی هم نسته، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې وحی د حجة الوداع څخه قطعه سوي وې ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې په حجة الوداع کې د عرفات په ورځ چې د جمعې ورځ هم وه، په مازدیګر کې دغه آیات شریف نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او بیا په مینا او ایام تشریق کې سورة النصر نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت نو ورځې د مخه د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة البقره 281 نمبر آیات دی او فرمایي واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یعنی تاسې د هغې ورځې د عذاب څخه وبېرېږئ چې تاسې په هغه ورځ کې بیرته د الله جل جلاله و طرف ته بیول کېږي او بیا به و هر چاته د هغه د عمل که خیر وي که شر بدله او جزا پوره ورکول سي او پر دوی به ظلم نه کیږي چې یا یې عذاب ورزیات کی یا یې ثواب ورلږ کی. نو دغه آیات شریف د ټوله قرآن مجید په نزول کې هغه آخرنی آیات شریف دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت نو ورځې د مخه نازل سوی دی. د دغه آیات شریف تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر اوږده فکر کې غرق سو. فکر یې په چیشي کې کاوه، خپل پخواني یاداشتونه په فکر کې ورګرځوي، د خپلو یاداشتو فته تر نظر باسي. ورونو د غار حرا واقعات مو
په یاد دي چې جبریل علیه السلام ورته ویل اقرأ، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویل یا خدیجه د خوب وخت ولاړی. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غره ودرېدی او خلق یې و اسلام ته دعوتول. هغه مو په یاد دي چې عقبه ابن ابي معیط د مړه اوښکلمې راوړې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوږو یې د سجدې په حالت کې ورکښېښولې. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طائف ته ولاړی او د هغه ځای د خلقو د طرفه په ډبرو ویشتل کېدی او تر مبارکو پښو یې وینې بهېدې. هغه مو په یاد دي چې پر غرو مقرره ملائکه ورته راغله او ویل که ستا خوښه وي زه به د مکې پر اهل دغه دوه غرونه راکښېکاږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا زه صبر ورته کوم، ممکن الله جل جلاله د دوی د ملاو څخه داسې څوک راوباسي چې د الله جل جلاله عبادت کوي. اسراء او معراج مو په یاد دي او هغه مو هم په یاد دي چې د مکې مکرمې په فتحه کې د دوهم وار دپاره بیا د صفا پر غره ودرېدی او اهل مکې ته یې وفرمایل څه ګمان کوئ چې زه به نن ستاسې سره څه وکم؟ پر تاسې نن هیڅ ملامتیا نسته، ورځئ تاسې آزاد یاست. د خندق د کیندلو ورځ مو په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپلو مبارکو اوږو خاورې چلولې او ټوله بدن یې په خاورو کې پټ و. د حنین ورځ مو په یاد ده چې یوازې د دشمن مخ ته ولاړ و او ویل یې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. د احد ورځ مو په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه غار ته ورولوېدی او غاښونه یې مات سوه، ټول مبارک مخ یې په وینو لړلی و. په دغه حال کې ابن قمعه ملعون راغلی او په توره یې وواهه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خول حلقې د ده علیه الصلاة وسلام د سر په هډوکو ننوتې او هلته بندې وې. کم وخت چې هغه حلقې راویستل سوې وینو فوارې وهلې او بیا ورته وویل سوه چې یا رسول الله شرا ورته وکه او ده علیه الصلاة وسلام وفرمایل زه لعنت ویونکی نه یم رالیږل سوی بلکې زه د رحمت دپاره رالیږل سوی یم. او بیا یې لاسونه پورته کړه او ویل یې الهي زما قوم ته هدایت وکې دوی نه پوهیږي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول تکلیفونه د دې دپاره قبلول چې زما او ستا نوم د جورج او تاراسنګ په عوض عبدالله او عبدالرحمن سي او د دوژخ په عوض جنت ته ولاړ سو. د شنبې یا د یک شنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې یو څه صحت او سپکتیا ولیده. نو د ماپښین د لمانځه پر وخت د دوو نفرو په مابین کې چې یو یې عباس او بل یې علي رضی الله تعالی عنهما و پر هغو یې تکیه کړې وه و مسجد ته راووتی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لمانځه ولاړ دی او خلقو ته لمونځ ورکوي. کم وخت چې دا حس کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی غوښته یې چې شاته سي. د خلقو امامت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکړي او دی رضی الله تعالی عنه په صف کې ودرېږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې مه تر شا کېږه او بیا یې و هغه دوو نفرو ته وویل چې ما د ابوبکر رضی الله تعالی عنه و څنګ یا بغل ته کښېنوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و چپه طرف ته کښېنول سو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه پسې اقتدا کړې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه تکبیرونه یې په خلقو اورېده. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یوه ورځ د مخه چې د یک شنبې ورځ وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مریان ټول آزاد کړه
اوه دیناره یې درلوده، هغه یې خیرات کړه. خپله ځینې اسلحه یې و مسلمانانو ته په هدیه کې ورکړه. په دغه شپه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د څراغ د پاره تیل د خپلې یوې همسایه څخه په استعاره یا په خواست وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه زغره د یوه یهودي سره په 10 کاسې اوربشو ګره وه. څو د هجرت د 11 کال د ربیع الاول د میاشتې 12 ورځ چې د دوشنبې ورځ وه راورسېده. د سهار د لمانځه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې قوت او صحت ولیدی. پر ځان یې تکلیف تیر کړي او راولاړ سو. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې و او د هغې رضی الله تعالی عنها خونه په مسجد نبوي پورې مشتې وه. د کور او مسجد په مابین کې دروازه وه او پرده پر ځړېده. تر دغه دروازې بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت بل څوک نه راوته. خلقو په مسجد کې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې د سهار لمونځ کاوه. پر لمانځه ولاړ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او دغه پرده یې پورته کړه. ویلې ده چې مسلمانان په پوره خشوع لمونځ ادا کوي. په ډېر دقت یې و قرآن مجید ته غوږ نیولی دی. ویلې ده چې اسلام قائم او ثابت سو. د دغه حال په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات خوښ او خوشحاله سو. نو د خوشحالۍ څخه یې تبسم وکړي. هغه اصحاب کرام چې دلته د کور و طرف ته نږدې ولاړ وه هغو د پردې ښورېده حس کړه. صبر یې نسوای کولی و هغه طرف ته یې وکتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی. اوس پس له 3 ورځې نه راوتلو څخه د اول وار دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویني. اصحاب کرام تر اندازې زیات خوشحاله سوه. د مخه دوی په بیره او تشویش کې وه او اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوتلی دی، ولاړ دی او خاندي. اصحاب کرام په لمانځه کې خطا وتل. قریبه وه چې لمونځ پرېږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي، سلام ورسره وکړي او د حال پوښتنه یې وکړي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته اشاره وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ. نو دوی هم پر لمانځه پاته سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د دوشنبې په ورځ مسلمانانو د سهار لمونځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امامت ادا کاوه چې ناببره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د خونې او د مسجد په مابین کې وه او مسلمانانو ته یې وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ وه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شاته ولاړی چې په صف کې ودرېږي، ځکه د ده دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو دپاره راووځي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې مسلمانانو دا قصد وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو د خوشحالۍ په سبب لمونځ پرېږدي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو. محترم ورونو، څرنګه چې فتات پای ته ورسېده، پاته بحث به په راتلونکې 41مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم.